سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان وایي د خپلو لوبغاړو پر پیاوړتیا او باور لرم. د ICC د 2024 شلاوريز نړیوال جام د لومړۍ لوبې مخکې په یو خبري غونډې ته په وینا سره افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې دوی بشپړه چمتووالی د خپلو ملګرو پر پیاوړتیا او بشپړه باور لري. نوموړي د شلاوريز سیالیو ترڅنګ یو شمېر نړیوال غوره لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون ترلاسه شوې تجربې تمریناتو 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته خپل لوبغاړي یادونه هم وکړله چې راتلونکو لوبو کې به ورسره مرسته وکړي. نوموړي د سبانۍ د خپلې لومړۍ لوبې د چمتووالي په برخه کې وویل چې موږ مخکې هم تمرینات ترلاسه کړي دي. تجربه پر سم وخت باندې پرېکړه کول به ورسره مرسته وکړي چې ښې سیالۍ وکړي. راشد خان دا هم ویلي دی چې یو شمېر افغان لوبغاړي له دې مخکې د ویسټ انډیز غوره لیګ کې لوبېدلي دي چې هلته د ویکټونو د میدانونو سره ولد شوي دي، نو په نړیوال جام کې به هلته ډېرې ښې لوبې ترسره کوي. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپله لومړۍ لوبه د جون په 4مه نیټه باندې د یوګانډا لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت سهار 5 بجې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې 2 تمریناتي لوبې هم وکړلې چې د عمان سره تمریناتي لوبه د باران له کبله لغوه شوله، خو د سکاټلند پر وړاندې تمریناتي لوبه کې په لوی توپیر باندې په 55 منډو یې ماته ورکړه. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.